سلامونه کتونکو د انګازه سره زهیری صبح ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. کتونکو د پودکاسټ په لړۍ کې را سره نن یو درون شخصیت ملمه دی، طاهر حسین. طاهر حسین د څه پیژنګلو محتاج نه دی. د انجینیر امیر مقام صاحب وراره دی او د پرایم منسٹر یوث پروګرام کوارډینیټر دی. د دې سره به د کراچۍ د راتګ د پښتنو د مسایلو په حواله سره خبرې اترې کوو. د دې نه علاوه د شنګلې د مسایلو په حواله سره هم د دې سره خبرې اترې کوو چې پکې په خصوصي توګه تعلیم، صحت او روزګار دی. طاهر صاحب تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایي. طاهر صاحب د تعلیم په حواله سره د مقام صاحب په حواله ویل کېږي چې هغه په تعلیم باندې ماین سړی دی، په خپله اعلی تعلیم یافته سړی دی او د شکلې سره مینه محبت لري. دغه د 25 کالو خوشه هغه په مختلفو پوسټونو پاتې شوی، په مختلفو ذمہداریو او څوکیو پاتې شوی، وزیر اعظم ته ډېر نږدې پاتې شوی دی. هغه د تعلیم لپاره څه هلې ځلې کړي دي، څه یونیورسټۍ، څه برانچونه یې شنګلې ته راوړي دي. ته پته ده چې امیر مقام صاحب وفاقي وزیر پاتې شوی دی یو پیره پانی وریج کې ټیک ده جي او مرکزي حکومت کې پاتې شوی دی. جی او تاسو ته پته ده چې تعلیم کومه شعبه چې ده دا تعلق ساتي د پروینشل ګورنمنټ سره. خو د هغې باوجود چې دغه اختیار د نش باوجود امیر مقام صاحب د مرکزي حکومت نه زما موږ شاملې ته ګرز ډګري کالجونه راوړي. ډاکټر عباد صاحب دوه ګرز ډګري کالجونه چې هغه جوړ شوي دي هغه فنکشنل دي، په هغې کې ماشومان سبق د هغې نه هټ کر ډاکټر عباد صاحب او امیر مقام صاحب چې کله زلزله وشوه 2005 کې شوې په ایرا کې ډاکټر عباد صاحب او انجینیر صاحب شاملې ته 210 کورونه راوړي چې هغه جوړ شوي هغه فنکشنل دي، نن پکې ماشومان سبق صحیح. د تعلیم په مد کې ډاکټر عباد صاحب او امیر مقام صاحب زمو ستا شاملې ته یونیورسټي راوړله. اقبال ظفر جګړه راغلی او د هغې باقاعده طور په الپورۍ کې اعلان کړی و او باقاعده هغه نن فنکشنل ده، په هغې کې ماشومان سبق وایي. او زه به تا ته دا هم ووایم چې د دې پروینشل ګورنمنټ دې ناحیې ته ګوره چې تر اوسه هغه یونیورسټي چې هغه امیر مقام صاحب او ډاکټر عباد صاحب راوړې ده 15 سال دوی په دې صوبه کې حکومت وکړو چې تعلیم چې دی هغه د صوبې حکومت سره تعلق ساتي. تر اوسه پورې دوی هغې ته بلډینګ هم نه دی ورکړی، دوی هغې ته بلډینګ هم نه دی جوړ کړی چې هغه د بل ډاکټر صاحب بلډینګ جوړ کړی دی او هغه په هغه بلډینګ کې هغه یونیورسټي چې دی هغې کې ماشومان سبق وایي او د هغه یونیورسټۍ خپل بلډینګ چې دی هغه دوی هغې ته تر اوسه پورې نه یې دا د دوی ناهیلي ده. چې تاسو څنګه چې وایي چې ډاکټر عباد صاحب هم خپلې هلې ځلې کوي او دې وخت کې هغه MP هم دی، نو ستاسو را روان څه پلانینګ دی د پیغلو لپاره، د ځوانانو لپاره، د دې د آګاهۍ لپاره، د تعلیم لپاره تاسو سره څه پلان شته او صوبایي حکومت تاسو هغې کار ته نه پرېږدي؟ زمونږ دا پلان دی چې زمونږ دا مشن دی چې تعلیم چې دا عام شي او بیا د کوم زنانه چې مطلب فیمیلز چې دي هغه تعلیم چې دی هغه عام شي. مطلب کومه معاشره پړه لیکه معاشرې لپاره موږ دا اهمیت لري چې زمونږ میل او فیمیل دواړه چې دی هغه تعلیم یافته شي او مطلب دا تعلیم چې دی دا خور شي. خو تا ته هم پته ده چې دا سیکټر چې دی دا د صوبې سره تعلق ساتي د بدقسمتۍ نه او تر اوسه په دې دا کله نه چې دا ګورنمنټ راغلی دی دوی په دې صوبه کې د تعلیم په مد کې د شنګلې خبره کوي او په دې پوره صوبه کې په ریکارډ ډاکټر عباد صاحب دا چیلنج کړي په اسمبلۍ کې. ډاکټر عباد صاحب اپوزیشن لیډر دی چې تاسو استاد وزیر اعلی ته او استاد ټولې کابینې ته زه چیلنج ورکوم ته ماته یو خښته وکړه چې تا په دې صوبه کې د تعلیم په مد کې دا ایښي چې د سکول په مد کې دی ایښي د هغو ترجیحات چې کوم دي د هغو ترجیحات تعلیم طرف ته نشته، د هغو ترجیحات چې دي هغه ایجوکیشن طرف ته یا د هیلث طرف ته نشي. د هغو ترجیحات صرف څه دي چې یو سړی دی په جیل کې ناست دی او موږ د هغه په سر باندې ووټ اخیستی دی او هغه به رازاده و او خلکو ته روزانه وایي چې ماچس راوالی فلاني ځای کې ټیر سیزل غواړي، دلته چغې ویسته غواړي، دلته روړي ویسته غواړي. هغو صرف او صرف د خلکو ګېډې چې دی هغه په دې باندې ډکول غواړي او خلکو له روزګار د هغو سره پروګرام نشتی، د تعلیم د ورکولو هغو سره پروګرام نشتی او د هغو سره صرف دا پروګرام دی چې دوی دغه خلک ته راځئ او خلک بې عزته کوئ او چغې وباسئ، روړي وباسئ
او زمونږ خلک چې دی د هغو ټایم ضایع کوي. صحیح. ستاسو خاندان که هغه د انجینر صاحب په شکل کې دی یا ډاکټر عباد صاحب په شکل کې دی اوس هم موجود دی او تر ډېر حده د حکومت سره ډېر نږدې تعلقات او اړیکې لري. ستاسو د صحت په حوالې سره څه پلانینګ دی یا په دې وخت کې په صوبه کې داسې خاص هسپتالونه شته چې د شنغلې خلک هم په شنغله کې خپل علاج وکړي؟ داسې ویل کېږي خلک دغه ګیله کوي چې موږ وړو مسایلو له سوات ته او پېښور ته او دې ځایونو ته ځو، ډېر مشکلاتو سره ځو. نو آیا داسې څه کار شوی دی په دې وخت کې د صحت لپاره یا روان دی یا ستاسو څه پلان شته چې د خلکو دغه ستونزه حل شي؟ دا ګوره RHC چوګا که ته وګورې نو دا به هم د محمود خان صاحب او ډاکټر عباد صاحب د لاس. که ته زمونږ الوچ چې کوم زمونږ شهید پیرمحمد خان هسپتال دی دا به هم زمونږ د لاس د هغوی د لاس دی. هغه د الله په کوبه کې هغه جوړ کړی دی. صحیح. که تاسو وګورئ پانپورۍ کې چې کوم زمونږ هیډ کوارټر هسپتال دی هغه هم ډاکټر عباد صاحب او محمود خان صاحب کوي. په شانګله کې چې څومره RHCs ګوري DHOs ګوري او ډاکټر عباد صاحب څلور بیسیک هیلث یونټ راوړي زمونږ شانګلې ته چې هغه په پرون کې هم ده په تحصیل مارتون کې هم یو DHO ده. داسې زمونږ د شانګلې اخوا سایډ ته هم هغه DHOs په دې څلور بیسیک هیلث یونټ ډاکټر عباد صاحب راوړي. خو بدقسمتۍ نه دا سیکټر چې دی دا هم د صوبې سره دی. صحیح. او ته ګورې چې د تېرو 15 کالو نه دا اختیار چې دا د PTI حکومت سره دی. او دا اختیار چې دا خو دی د صوبې سره خو د هغو په صوبه کې اقتدار دی. نو هغو په دې مد کې هېڅ قسمه توجه نه ده ورکړې چې زمونږ دا مسلې چې کومې دي چې کوم زمونږ مریضان دغه هسپتالونو ته راځي او هغه بیا ریفر کېږي سوات ته، هغه ریفر کېږي پېښور ته. نو دا ریفر ټکې پکار دا وه چې دوی دومره چغې وباسي او خلکو له کوټونه ورکړي دي او په دغه ایوان کې دوی ناست دي او میجارټي د دوی سره ده چې دوی خلکو له کم از کم دا سهولت خو ورکړی وی که نه چې دا ریفر ټکې ختم کړی وی چې په شانګله کې په هسپتال کې پینډکس اپریشن نه کېږي. د دې ذمهوار صوبایي حکومت هغو دا خبره کوي طاهر صاحب چې موږ صحت کارډ راوړی دی او د صوبې په تاریخ کې صحت کارډ چا نه دی راوړی او دغه د لکو اپریشنونه موږ خلکو تفریح کوو، موږ دغه سهولت ورکړی دی تاریخي. هغو صحت کارډ راوړی دی. صحت کارډ هغو خپل د کرپشن لپاره راوړی دی چې په هغې کې نن زما استاد صوبه چې د قرضو ډوبه ده دا د دوی د دې صحت کارډ د لاسه ډوبه ده. د صحت کارډ کې به هغو چې کوم لکه فرض کړئ یو سړی دی د هغه مرۍ خرابه ده معمولي او هغه ته ګولۍ پکار دي، هغه ته ټمپریچر دی 200 ملول دی په سټریچر هغه اپریشن کړی د هغه په اپریشن 2 روپۍ ویستلي. دا کار په ضلعي سطح په شانګله کې هم کېږي. دا د دوی ټولو د صوبه کې چې څه ناست دي دا ټول ملي بګت دی. ډاکټر میلاو دوی د کلاس 4 سره میلاو د بل چا سره میلاو او په ترو پراپر چینل باندې دوی دا کرپشن کوي او په هغې باندې دا چې کوم صحت کارډ کار کېږي دا په هر هسپتال کې کېږي یا دا په مخصوص هسپتالونو کې کېږي؟ ګوره جی اوس تا خبره وکړه زمونږ چې په کار خو دا وه چې صحت کارډ چې دی دا په سرکاري هسپتال کې دوی د کاروبار دپاره د صحت کارډ هغه چې دی دوی پرایویټ هسپتالونه دغه کړي دي، ځان له هسپتالونه جوړ کړي دي او په هغه هسپتالونو ته صحت کارډ وړی دی. پکار ده چې ته د خلکو سره سینسیر یې، ته د خلکو سره د خلکو دغه دپاره کوې. پکار خو دا وه چې تا دا صحت کارډ په سرکاري هسپتال له ورکړی دی که بجای د دې چې تا وړی دی پرایویټ هسپتال کې ولې ته او دغه کوې ولې چې ستا په هسپتال کې پرایویټ کې مشینري ډېره ده. دا نااهلي خو د دوی خلکو ده که نه. پکار ده چې دا مشینري او دا چې کوم دغه دي دا په سرکاري هسپتال کې موجود وي. دوی سرکاري هسپتالونه جان بوجھ کر شړ کړي چې دې سرکاري هسپتال کې نه سهولتي نه په دې کې میډیسن میلاویږي چې خلک مجبور شي او خلک راشي او په دې پرایویټ هسپتالونو کې علاج وکړي او دا پرایویټ هسپتالونه دوی ځان خپل د کاروبار دپاره کوله کړي. او دغه صحت کارډ چې کوم دوی خبره کوي دوی راوړی دی نو دغه صحت کارډ هم دوی دغه پرایویټ هسپتالونو ته وړي دي او په ځکه چې د سرکاري هسپتال نه دا خلک چې دا موټیویټ شي زمونږ طرف ته او موږ ته پیسې راشي او بیا چې هلته مریض لاړ شي نو دا مریض چې دی هغه د اپریشن قابل کوي او که نه وي خو دوی په سټریچر باندې سملولي هغه له اپریشن کړی او هلته د هغه په کارډ باندې دوی چې 50,000 روپۍ د هغه په علاج لګي دوی په 10 لک روپۍ راویستي او په خپل جیب کې. دا یو کاروبار
ها او دا ډېر په دغه طریقه کې او بار راځي خلکو ته وایي چې موږ غریب له سهولت راوړلی. ډېره زیاته بلنه طاهر صاحب، تاسو موږ له ډېر ټایم راکړو، ډېر د ناوخته پورې موږ سره کېناستئ، ډېره مننه. مهرباني. کتونکو دا پودکاسټ هم په دغه ځای پای ته رسي. که ژوند و خیر و د طاهر صاحب سره به بیا ملاقاتونه کوو، خبرې اترې به کوو، کومې وعدې ویل چې شو په دې حوالې سره به بیا هم پوښتنې کوو او تر بله پروګرام موږ له اجازه راکوئ. د الله په امان.